ها دا چل دی که نه چې اولې ما ته تاجکانو ښیو چې السلام علیکم ملګرو انشاءالله امید ساتو چې ښه به جوړ وی او ما سره چې کوم سنجدت دی یا شاهرخ خان راغلی دی کولن په ښار کې اوس مونږ کولن په ښار کې یو دا چې کومه کلیسا ده مطلب دا چې کوم عبادت ځایونه دي دا هغه ځای دی ما سره چې کوم نانی دی او ما سره نعمت استاد دی اور دا مخکې په هغه کې و کروس کې اوس ته راغلی اورې او دا کین او کدی دی پکتیوال خپلوان دی اورې او دا وګوره دا اوس موږ نه خیر غواړي اورې که نه وتښتېدې خیر یې غوښتو وتښتېدو را بیگ سایډ باندې دا ګوره انګریزانو وړکې ووینو چې بیا نه یې چا سوی داسې نو دغه ټول تاسو چې نن باندې سیر وکړم د جرمني دغه جرمني ښار کې یو دغه نه دی دا خو تاسو پېژنئ شاید دا ډېر ښکلي ځایونه دي دا خلک غینې دا ګوره شاهرخ خان ته خو راغلی دی که نه ټور باندې شاهرخ خان نیغ درومه نیغ ښه رنګې یاره کومنټس ما ته نه شو کوي یاره دا څه ده یاره خدای نه بجار کړي کومنټس ما ته یو هم نه شو کوي پته نه چې ولې بند دي چل دی یاره یا بل وایي چې اټلي دې ولې پرېښودو مړه په ورکاوی اټلي مه یادوئ پوه شوې که نه اټلي کې خو بیخي مو خراب شوي وو یاره اټلي کې څه شی کوو دا جرمنی ښه دی که اټلي ښه دی یاره تاسو اټلي هم ډېر لیدلی په ویډیوګانو کې لیکن جرمنی هم نه ده لیدلی اور دا خو جرمنی دی که نه دا کومنټس ولې نه راسي یاره وعلیکم السلام وړکه څرنګه چل دا ښه جوړ یو او دا چل دی وختي کومنټ نه راتلل نو بس په دې وجه ما نه لیدل اور سمیع جان وعلیکم السلام بالکل خیر دی وړکه اور عامر څنګه دی انشاءالله بس ډېره ماجرو کله به ځئ ماجرو کله به ځئ دا کوم ځای دی نو دا چې کوم کولن ښار دی جرمني دا دلته چې سړی د کېږي دا زموږ ملګری دی پوه شوې او دا شاهرخ خان دی دا شاهرخ خان یې تره زوی دی اورې وینې کم دی روډ دی مړه و چېرته ځو راځئ چې عاشقانو دلته عاشقانو پول دی عامې ته ښیم خلکو ته کلوپونه او شیونه مې نه اچوي هغه له بوځم خبره نشته میسج کو کوم برو ډیره ښه نو ډېره موده پس نو خبره دا ده چې زه په جرمني کې هم لږ مصروفیات زیات شوي دي نو په دې وجه ډېر کم راسم په لیو کې یا په ټیک ټاک کې یا په اوس هم د ملګرو سره راغلم په شکر باندې نن لږ فري و ځکه چې خیالي اتوار دی بیا سړی لږ فري پکې نو په دې وجه بیا چکر مکر وو بس مننه خوشحاله اوسئ سمیع جانه الله دې خوشحاله ساته خلک مونږ دلته یې لیکن عظمت به یې خو راځي تاسو ته پته په ویډیوګانو کې ډېر زیات راځي او لیکن مونږ ورسره نه یو که نه عمران بهي چې کوم دی هغه کور ته تللی دی اور
موږ دلته زه جرمني کې یم نو بس په دې وجه جهانګیر او عظمت څه په یو ځای کې دي هغه ډېر څه راځي بس مننه خوشحاله اوسئ چې هر څه سړی مونږ ګوري نو بس ډېره مننه کوو شاهرخ خانه خلکو ته څه میسیج ورکوي په کلي کې دي میسیج دا ورکول غواړم ماما هسې سوځه یا ماته سوال خلکو ته څه میسیج ورکړه چې یاره مسافرۍ ته راشي یا رانشي ښه نورو یاره زما کومنۍ قربان چې 200 پیدا کوئ کور کې هماغه بس دی مسافري ګورئ څه شی هم نشته دا د شینوار کو ویډیوګان مه تېروځئ دا ډېر د غمه دا ویډیوګان خبره داسې ده چې فایده نشته دلته فایده بالکل نشته دا خلک دي دا باندې ماته دا پاتې دنیا ده د خلکو پوه شي ځواني دې تېرېږي ځواني ده تېرېږي بوډاګان چې پوه شي نعمت استاد هم ګډ اختر له روان دی کلي له انشاءالله انشاءالله سمی بس ګورو خیره وخت وخت په مطابق باندې به انشاءالله سفر کوو It's good. It's Campo TikTok. موږ یو ډاکټر صاحب دی وایي چې مرګري دې په شر باندې کېلي کله دا خو زه خو یم کنه fuck off وایست دا شبیر صاحب دی دا ډاکټر دی خو ډاکټر دی موږ ته په ځای نه دا ملک چې دی کنه دا ملک چې دی fuck off بس مننه خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب چې سمې څه وکړو هم لیدو خلک پکې راولي په لایف کې مې راوځي دا لایف دی اوس پرته یي ښه زما فیسبوک مزې کوه نو لایف کې مې راوځي که نه تاسو ډېر وخت بعد تقریبا موږ څه کاله بعد سلامونه دوستانو نو بس راځئ چې هغه ته لاړ شو که نه یاره عاشقانه پل ته لاړ شو عاشقانه پل خلکو ته وښیو لږ چې غیر باندې وګورم یاره مننه خوشحاله اوسئ لایک کولو او لایف کتلو ډېره مننه کوو یاره ټولو کوم یو نمبر د عمران سره نه پوهېږم عمران ته بس ټیک ټاک باندې کومنټس وکړئ هغه بیا ته شاید نمبر ممبر درکړي پاکستان ځکه چې پاکستان نمبر یې ما سره هم نشته دی نو ګورو چې تاسې نمبر راغلو بیا به یې شیر کړو یاره ګپ لګئ ریحان خانه سلامونه څرنګه چل دی ښې جوړې صبیر صاحب وعلیکم السلام مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه مونږ طرف هم سلامونه قبول کا محبوله وایي سلام جی وعلیکم السلام او ریحان خان وایي زړونه رالیږلي دي مننه اور محمد خان سلام رالیږلی دی وعلیکم السلام مننه خوشحاله اوسئ ټول ځای چې ځو که نه دا ښځې چې دا پیزوان دلته وینم کنه نه ښه دغه مام به دي شي یاره اوی راځئ که نه نعمته نعمته راځه ماښام بیا دې خوا راشو که نه بیا انا میچ ته به راړ شي یاره میچ باندې شی که یاره راشه لږ چکر ولګوو که نه راځئ وګوره که نه شاهرخ خانه څنګه مې راوستې په هغه کې په لایف کې مې کلیسا مې سره راوسته دا به په دوزخ کې منډېږي سمی خان بس پته نه لګي چې عمران کله راځي نو ګفټونه خو ډېر دي والا کلي نه هم ډېر زیات ټلیفونونه راغلي دي نو عمران هم شاید چکر ولګوي موږ ځي ته نو بیا ورته سامان وامان ورکړي اورې جنید خان وعلیکم السلام جنید خان څنګه چل د ښې جوړې
لو بند کا شو بیا بس ما هغه نسی مړه بس راته مونږ خواته تلي وو هلته چیک وو یاره ناس خو زورېږه چېرته هلته غالب وعلیکم السلام یاسین خان اور لا ولاړ دی هلته معنا نه وړ کا دا چل دی چې کو خوشي نه یو مطلب دا چې فلټر هم لګاولی دی اورې بچے کا ما خیال 0317 دی که نمبر وسره که 15 دی نه پوهېږم او یو نمبر خو ورسره دی وعلیکم السلام محمد بھائی تاسو وختي مو سلام لګلی او ما واغوستو بس مننه خوشحاله اوسئ زو WhatsApp हमारा हम दिशा बैठे अदरस कितना دا کوم ځای دی دا جرمني دی که نه وړکه څو وارې مې درته ووایي چې جرمني دی جرمني دی جرمني دی پوه شې دا ګوره دا جرمنی دی امیر اقبال وایي چې زه دې امیر اقبال صاحب والا څه وایي مړه یاره تنها خو ډېر زیات دي او شاید خبرې مبرې مې سره کړي وي او شاید لږ ډېر دې پېژنم فضل دورانی وایي دا کوم ځای دی نو بس ما خو درته وایي چې نیم یې یاد کړه جرمني د جرمني پوه شوې خو دا کولن ښار ورته یایي چې کوم جرمني کې غټ ښار دی کولن هلو بس مننه یاره خوشحاله اوسې ټول پوه شوې نه شاید هېر کړی مې نه او لیکن ذهن ته به نه راسي یاره څه ویم مونږ افغانستان یو بلکل نګاره څنګه چلته ښې جوړې سعود خانۍ سم څنګه یې برو والله په مسنجر باندې د جواب نه راکوي تا کله ایس ایم ایس کړی وه وړکیا ایس ایم ایس خو نه دی کړی همراځي سلام علیکم السلام لکه مو خواته یم یاره زه خو بل چېرته راغلی یم بلې دنیا ته اورې شاید زه به وګورم امیر اقبال صاحب آی ډي به د انشاءالله وګورم په ټیک ټاک کې کوي که نه په مسنجر باندې ما ته خو پته نشته چې په کوم هغه باندې راسي ما ته یا خان اسلام آباد ویزا په سود جنیدا ته وڅمال تخې پوجي پتا تختبې کې نه وی ګولېړای لګام وڅمال ته ما وګي مګي خرڅاو پوښ نور حمزه تاسو خو ما ولیدو کنه راځه ته خو غلره روانه کنه اټلی ته هغه سوري ترکی ته روانه
ما ترکی کې چې ته ترکی ته راځې خالي یو استنبول پکې ښکلی دی نور خو ترکی مزه نشته دی وعلیکم سلام نگارا رؤوفه نظر حفاظت دلته چېرته کېږي اورې الله کوی چې نظر حفاظت ته وکړو بس بیا خو هغې پیر یې پوه شي بیا خو خلکو له وظیفې ورکوه یاره بس څه ویم شاید مونږ خو دومره وخت نه دی شوی خیر عظمت نه خو زه اوس راغلی یم نو زه ګورو که نه رؤوفه بس راولم دې پوه شې ځان تیار که چې دلته راشي پوه شې بیا ته ځان نه حاجي جوړ که صحیح دی دلته چېرته کېږي دا ګوره دا خلک دا حفاظت ډېر سخت دی وروره یاره یاسین خان زه تا نه پېژنم چې هر څوک یې پوه شي اور که انستګرام کې که هر څه کې فضل وایي چې څه جواب کوي څه جواب خو جاب کوي ښه نو جاب خو بس ما مسافر خو تا ته ښه پته ده نو بس دا خبره نشته چې څه ورته میلاویږي نو بس بیا هماغه کوي اورې مسافر په دا نه دی چې تاوان دی پکې پوه شي بیا په هر شي باندې که دیاړي وي او که هوټل کار وي او که کارخانو کارونه وي یا بل شی داسې نو په هر شي باندې ورسي پوه شي اچھا یو بل بلډینګ ته وښیم بل پوه شوې کله چې لږ ځان ته یې راواړم داسې ښه دا وګورو دا ډېر غټ بلډینګ دی پوه شي ډېر زیات مخلوق دی دلته وعلیکم السلام یاره بس خفه کېدل پکې نشته دی اورې بس الله دې راوله یاره چې ارمان دې دی اور راځي جرمني ته نو بس راشه پوه شوې ترکی لارو بس مړه لارو پښتنې خو مه کوه لارې خو ټولې خرابې دي نن سبا ډېره سختي ده پیسې ډېرې زیاتې لګېږي اول ایک نمبر خبره خو دا ده چې پیسې ډېرې زیاتې لګېږي تقریبا 20-25 लाख روپۍ خو خامخا لګېږي پوه شې که نه خامخا نور خو به تاسو ته پته ده نو چې څنګه حالات دي اورې نو دا خلک مې تخیل ځکه چې وی ګورو نو بیا ډېر وخت وشو چې ځه لږ جرمنی ورته وښیو چې لږ وګرځي را وګرځي دا خلک پکې چې خلک راشي اورې یاره یو ای طرف خو او دوبۍ کې چې کوم شیونه راوتي وو که نه نو هغه کېدل پوه شوې خدای ما یاسین خان ټیک ټاک کې د فرینډ کما نو بس بیا به د فرینډ کما یاره ټیک ټاک کې پوه شوې
او چې کله مې ټیک ټاک ولاو کو ټیک ټاک ته ورنه وتم نو بس بیا به دې ځان سره بس ټایم نور ولاړ دی نو بس داسې ټایم دی نو دا وختي دی هلته مازدیګر دی تقریبا 8 بجې دي اوس یو نوی شی درته ښیم ورخوښه یم ښه پوه شوې چې دلته مینې محبت هغې ته ښیم یو ځای د مینې محبت یو خطرناک ځای دی اورې ها خلک مې لیدل به چې کا نورې ته نه ښیم بیا خراب شو اورې چه دیگه امیر بھائی کی بکی نه پوهېږم ایس ایم ایس کې ولا خبره باندې پوه نه شم چې څه دي لیکلی یاره یاسینه تا سره خو یې رښتیا ما کار شته دی که نه ته خو ما ته اوس را یاد شو یاره تا یو هغه شی ما ته راغلی دی یو ویډیو صبر وکړه بلې سلامونه وړکیا څنګه چل دی نصیر خان ښې جوړې که ته چېرته یې چې نه یاره گزاره نه کېږي که نه استاد مخلوق دا دغه نن چوټي ده ټول راوتي دي ها بس فضل امان دی الله دلته جرمني له راولي چې دا غټه کونه ترې نه و پوه شي چې نور خو ورسره وس نه رسېږي ویله چاپکا مې ښه راغلو ها بس دا ډېره ښه ده یاره بس کله کله د ویډیوګانې ګورم ټیک ټاک کې راځم مخې ته سعودي کې اور بس دواګانې کوه ښځې کې اورې دلته نن څه شي ورځ ده ورځې خو ماغه دي بړه هلته مافتې ورځ ده دلته مافتې ورځ ده یاره او ټایم فرق شته دی دلته 8 بجې دي نور یا نه دی لړه شوی اور یاسینه ودې خاندل که نه انې ما ته پته وه ما ته پته تا سره مې ډېر ضروري کار دی تا پسې ما 2-3 واره ټلیفون کړی و لیکن تا را وانه غوښتو اوس زه ګورو که نه ها دیر والا ډېر خاندې را خاندې ډېر پښتنې کوې نو الله دې خیر وکړي نو وره دا تاسو په ټي وي کې لیدلی دی ښایي نه سړی او دا اوس ما ګوره همداسې ولیدو ورې ګلګراز دا د بابا کار ده یو ته له څوک ورکړی و که نه لړه کړی و ورې راځئ چې نوی شی درته ښیم دا زما ته لیکلي یو نوی شی درته ښیم ښه کلفونه یې ته ښیم د مینې محبت کلفونه یې ته ښیم ښه چې تاسو یې چې دا کلفونه ورته څه شي لا اچولي ګوره ښه دې نه چالو شوي دي که نه دا کلفونه ګوره ورته ښه وینې که نه کلفونو ته خو هم خیال دی که نه دا ډېر زیات اچولي وره چې لږ لاندې ته شم دا خو یا لږ دي ښه دا د کولن مشهور ځای دی چې کوم ځای کې څوک مینه محبت کوي که نه نو دا کلپونه اچوي ښه دا تاسو په ټي وي کې لیدلي لیکن زه تاسو ته اوس برای راست ښیم صحیح ده که نه اورې
دا ټول کلوپونه دي ورګه هلته ډېر زیات دي بیا دغه لږ جوخت ورشم ګوره دا چې مته خیال دی که نه دا کلوپونه دي ښه دا هم غټ کلوپ دی و بس ګوره ورته ښه دا کلوپونه دي ټول دومره ډېر خلک راغلي چینایان هم پکې راغلي دي ګوره دا کلوپونه دي ښه خو پته نه چې امان هېډ کار کوي که نه کوي یاره دا چې نورې ته وښیم دا خو دې پورې شول بلکل دیوالونه ترېنه جوړ دي دیوالونه خو دغه دی ډېر زیات مشهور دی په کولن باندې ګوره ورته ها جنید خان دا کلوپونه خو تا ته ما خو تا ته وویل که نه چې دا دې دپاره چې څوک مینه محبت په فرست ټایم باندې څوک مینه محبت وکړي نو بیا هلته راشي نو دا کلوپونه دی ګوره ورته ښه هینې د باندې تاریخونه هر څه لیکلي وي چې په دا ورځ باندې یا په دا تاریخ باندې مونږ مینه وکړه او مینه محبت په هغې کې بند شول لکه مطلب دا چې دغه کلوپونه واچوي که نه او دا ورته مخامخ اوبه دي ښه په دا سیند کې بیا نه چابیان لړه کوي ښه لاندې سیند کې چابیان لړه کوي او دلته کلوپ واچوي دا تالی نه دی دا ډېر مشهور هغه دی شیونه دي مطلب دا چې د تاریخ چې په نیټ کې ورکې مې تر وباسي پوه شوې جرمني کولن ښار ولا ورکه نو ټول نه مهم ځای پکې دغه ځای راوځي پوه شوې خیال هم دی ورته که نه د سیمت ما ته څه نه راسي یاره پته نشته دی چې ما لایف بند شو که نیټ مې خراب دی که څنګه چل یار ګوره دغه کلوپونه دي ښه دا چې څومره سي دا ډېر غټ دیوال دی پوه شه هغه سره پورې دي نه چې وګورې او بیا چې کله کلوپ واچوي که نه نو په دا اوبو کې نه په دو چې کومه تیلي ده یا چابي ده یا کی ده نو هغه بیا دا اوبو کې لړه کوي ښه دغه سیند غاړه ده نو بس بیا یې دلته لړه کوي شریار خان وعلیکم السلام اور وہی څنګه نو بالکل خیر دی شکر دی ته څنګه یاره اوس به لږ ځان ته راواړم یاره ځکه چې به خلک اجازه کلوپونو ته نیولی او ځان ته یې نه نیسي نو دا ګوره کلوپونه دي ټول د مینې محبت صحیح ده نو هر سړی بس دلته مینه کوي او راځي کلوپ اچوي او بیا ځي اورې موږ کلي ته راشه نو مینه وکړه او دا نن کلوپ ته که واچولو بس هدیرې ته د بیا لګیا اورې نو بس جنت گلستان سلامونه جنت گلستان کولن دلته راولمه که نه یاره بس یو هغه درته یادومه پوه شي که نه نور خو ښه پوهېږي هغه زړه درته اوس هم په تمه ده اورې قبر دې کړی دی په خدای اسناد دې نه راځي هغه زړې ازار دی اغستی دی بس مخکې خو نور نشم تللی یاره واپس ځمه پوه شي
کلب چاته واچوي نو ځان ته واچوم چې یو جینۍ راسره ورته ووایي چې نو هغه ګوره چې جینۍ درته رهي نوم پې ولیکه او تاریخ پې ولیکه هر څه پې ولیکه نو بیا یې واچوه نو زه چاته واچوم زه خو اوس ځان ته یم نو دا به زړه پکې ځان له خپل کلک پسې نه پټاول نشته دی هلته اوسپنه څوک نه اخلي دا څه پاکستان نه چې ته اوسپنې راواخله او بس خرڅ یې که ځان ته پوه شي هلته څوک اوسپنې شته شي نه مینه نه اخلي دارنګې شی پټ کړه نو بیا هم څه خبره اورې ها دا اوس به مړه مونږ داسې ګپ شپې ولګوو اورې راځئ بس کلوپونه پرېږدئ اورې کلوپونه غوماسې دومره دي چې توبه وباسه یاسینه تا ما پسې ډېر غټ دروغ ویلي دي صحیح ده او ته ما سره هغه خبره اول سپینه یې هغې نه بعد به زه تا فرند کوم صحیح ده او هغه بیا ما ته وروستو اس ام اس کې بیا خبرې کوو صحیح ده چې هر کله ماله مخې را راغلی زه به تا نه ویډیو کوم او دا خبره به کوې صحیح ده دا کوم ځای دی وړکیه دا جرمني دی اور زه جرمني ته راغلی یم جنید خانه بس دا خدا چلته بس پټلې مټلې بس پټلې ته هغه واچو کلوپونه اورې خو ځان لا نه چې ته ملګري ځان ته کسو هغې نه بعد یې پکې اچوئ پوه شې وړکیه څنګه چله تاسو کو څه وکړو ها ما که کلوپونه هم واچول کته پر واچو اوس به لږ ګپ شپ یې ولګو صحیح ده بس زه هم ستړی شوم یاره بس ګوره تا عظمت سره چې کومه ویډیو کړې ده که نه هغې باره کې زه تا سره دوه خبرې کوم بس ختم صحیح ده که نه عظمت سره تا ویډیو کړې وه که نه ما پسې چې کوم ټایم کې عظمت سره ملاو شوی که نه تا نه ویډیو کړې ده ویډیو دا ګوره دا هغه سړی دی ښه چې کلوپونو باندې ګوره نومونه او شیونه لیکي ښه خیال دی ورته ویډیو جوړوي ویډیو کینګانه مې لاړ دي را سره ټول اور نماز صاحب څنګه چل بس ټولو مرګرو شکر ادا کوو چې مننه خوشاله اوسئ چې هر چېرته یې خوشاله او آباد اوسئ مونږ هم راغلي وو چکر ته بس د جرمني ښار دی یو کلن هغه ته جرمني ډېر ښه خلک دي او ډېر مینه ناک دي مطلب دا چې ډېر مینه محبت کوي جرمني خلک تاسو ته خیال ده ډېره دنیا را روانه ده
وعلیکم السلام جنید خانه مننه خوشحاله اوسئ بس یو شل سلامونه راولېږل او ټول مې میلاوه نو بس انشاءالله نیکسٹ ٹائم بیا به راځو اور ویډیو نه به مو خوند اخیستی وي هسې وړوکی غوندې لایف و نو بس مننه خوشحاله اوسئ ټول انشاءالله چې بیا نور ټایم میلاو شي بیا به انشاءالله ګپ شپ ولګو اور تلاوت خان راغلی دی او پته نشته کال نه کوي نو چې تلاوت خان چېرته دی تلاوت خان راشه په کال باندې راشه که نه کوم دی کې یاره کال ریکویسټ واچوه چې راوچت دی کوم صحیح ده څه شی وچو کم نه شپېلې ورته ووه Oh. Welcome to Cologne. Come to Cologne, yeah. کال واچوه تا خو هغه راولېږلو سلام دې راولېږلو کال واچوه چې راوچت دې کمه که نه کوم ځای کې لاره کې چېرته روان یې نو کولن کې یې که نه ها بس دا صحیح ده بس نور څه ونه وایي وړکه نور څه دې وویل بس بیا ځان له کار ګورې اورې ظالم بچو بس مونږ هم انشاءالله لایو بندوو بیا انشاءالله نیکسٹ ټایم راځو خیره اور صحیح ده تلاوت بس ما ویل که دې خوا راځې سنکتغین ته نو بس دا انشاءالله بیا به نیکسٹ ټایم راشو بیا به ګپې شپې ولګو اور تم مزې کوه انشاءالله او ټولو ته سلامونه او بس خوشحاله اوسئ انشاءالله بیا به نیکسٹ لایف کې بل چېرته راشو یو بل ښار کې دا کولن ښار و بیا به انشاءالله نیکسٹ ټایم راځو بل ځای ته اور د الله په امان ټول خپل ځان خیال ساتئ مننه خوشحاله اوسئ بس